د واده په اوله شپه مور ولګېده او د خپلې لور ته عجیبه نصیحتونه وکړه. لکه چېرته یوه مور د خپلې لور ته داسې نصیحتونه کوي که نه، نو چېرته به هم پردي کورونه خراب نه شي. هر ویډیو راسره مکمل وګورئ، په خپل هم وګورئ که نه، تاسو ته به هم پیدا درکړي او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم پیدا میلاو شي. ملګرو داسې وه د واده اوله شپه وه که نه، دا مور د خپلې لور خواله ورغله او د خپلې لور ته نصیحتونه کول. یو څو نصیحتونه دي خو د کمال نصیحتونه دي که نه، چې تاسو به مکمل حیران شئ. او که چېرته په دې باندې تاسو عمل وکړئ که نه، ستاسو ټوله زندګي به ډېره ښکلې تېرېږي. ملګرو اولنۍ خبره ورته دا وکړه که نه، وایي دا کورس تاسو دپاره اوس نوی دی، وایي دا کورس ستا دپاره اوس نوی دی، خو که په دې کې هر قسمه خبره راځي نو ته به دا برداشت کوې. که هر قسمه خوراک تا ته میلاویږي نو ته چې دی نو ته به په دې باندې صبر کوې او د دې د کور خبره چې ده دا به چېرته هم بهر ته چې دی نو نه وړې. د دې کور خبره چې ده نو دا به ته بهر ته نه وړې او زمونږ کور چې دی اوس نو هغه ستا لپاره پردی دی او دا کور اوس ستا لپاره خپل دی. او دویمه خبره ورته ډېره اهمه وکړه، وایي د خاوند په کور کې چې دی نو د پلار د کور تعریف به نه کوې، د ورونو تعریف به نه کوې، د مور پلار تعریف به نه کوې. ملګرو چېرته به هم داسې وایي نه کوې. او درېیمه خبره ورته دا وکړله، وایي تا خو ښه تعلیم کړی دی او که نه د هغه نه پس چې دی نو خپل تعلیم چې دی نو دا په چا باندې چوت نه حسابې. که اوس ته چې دی نو په سخر باندې او په خواښې باندې چې دی نو خپل تعلیم چوت حسابې یا په نورو خلکو باندې چې دی نو ته پې تعلیم چوت حسابې، نو چېرته به هم دا نه کوې. وایي که ته په دې کور کې ژوند تېرول غواړې که نه، نو ته به چېرته هم چې دی نو خپل د تعلیم ذکر په دې ځای کې نه کوې. ملګرو وایي ته به په غریبۍ باندې ژوند تېر. او څلورمه خبره ورته دا کړله که نه، د خاوند چې دی نو وایي که هر څنګه دی، که خوښی دی او که ښکلی دی، یا روپۍ ډېرې ګټي یا کمې ګټي، او ته به داسې نه کوې که نه چې ته به د خاوند له طعنې ورکړې یا به د خاوند بېعزتي کوې. که خاوند چېرته ستا نه خفه شي که نه، نو ته چې 100% خفه شي نو ته به 101% کوشش کوې چې زما د خاوند چې دی نو بېرته ما ته راضا شي. ملګرو ډېرې ښایسته خبرې یې کړې وې که نه، که چېرته په دې خبرو باندې نن سبا عمل وشي که نه، نو چېرته به هم پردي کورونه خراب نه شي. نن سبا چې دی که نه، زمونږ ټولې قصې داسې وي که نه چې د خاوند په کور کې چې دی نو د پلار چې دی نو د پلار او د ورونو چې دی نو هغه عزت کوي او د هغه چې دی نو تعارف کوي. نو دا چېرته هم مه کوئ یار. د خاوند کې که ته وچه روټۍ خورې که نه، په دې باندې لاک شکر وباسه. ملګرو دا چې دی نو چېرته هم نه ده پکار. او دویمه دا ځینې خبرې داسې دي که نه، که خاوند یې روپۍ ډېرې ګټي یا لږې ګټي، که هر څنګه دی، خوښی دی یا ښکلی دی، نو ته به داسې نه وې که نه، د خپل خاوند بېعزتي به نه کوې، خپل خاوند ته به سپک نه ګورې. ملګرو دا څلور خبرې نه دي، که چېرته هم په دې باندې د زنانه عمل وکړي نو کورونه به چېرته نه خرابېږي. نن سبا چې دی نو 100% چې دی نو دا کورونه چې خراب دي دا صرف د زنانه او د وجې نه خراب دي. بل دا چې نن سبا چې کومه خاوندانې دي که نه، نو هغه ماشاءالله داسې بې غیرته دي که نه چې هغه خپلې ښځې ته څه نه شي ویلی. ملګرو دا څومره کورونه چې خراب دي دا د ښځو د وجې نه خراب دي، ځکه چې د خپلو ورونو او د خپل پلار تعارف کوي او د خپل خاوند چې دی نو بېعزتي کوي ټول عمر که نه، ځکه چې خاوند چې دی نو هر ټایم وله عزت کوي، پیسې وله رالیږي، څه قسمه ضرورت یې هغه وله پوره کوي. خو داسې ده چې هغه بیا خپل د مور پلار او د خپل ورونو چې دی نو هغه تعارف کوي او د خپل خاوند بېعزتي کوي. ملګرو نو چېرته هم وایي داسې مه کوئ، دا ټولو خویندو ته ورسوئ. زموږ اصل مقصد وي که نه چې موږ ټولو ته دا پیغام ورسوو. نن سبا چې ټول کورونه خراب دي هغه د ښځو د وجې نه خراب دي. او د ویډیو مقصد دا دی که نه چې څوک موږ نه یادو نه، خو بلکې دا چې عامه معاشره کې چې ده نو د ښځو د وجې د ټوله معاشره خرابه ده او ټوله قصه ورانه ده. ملګرو ټول چې دی نو دا ویډیو ورسوئ چې زموږ دې ټولو پښتنو ته ورسي او ټول پښتانه په دې باندې عمل وکړي.